څنګه چې لنډي کوتل د سړو ته بنیادي سهولتونو نه محرومه دي، همدغسې زموږ د لنډي کوتل زنانه چې دي هغوی هم ډېرې مسلې دي، هغې نه ډبل ټریپل دغه باندې دي چې کوم کې ټولو نه غټه مسله د هغوی د اوبو ده. زموږ زنانه ځي او لرې لرې ځایونه په سر باندې اوبه راوړي. نن سبا په دې جدید دور کې د ماډرن دور کې لکه هېڅ چېرته به هم دا نه چې ښځې ځي او اوبه په سر راوړي، هغه هم پته نشته چې څومره غټ ټیمونه بالټي پته نشته چې څه په سر باندې کېدي چې څونه یې وس کېږي چې څونه ډېرې اوبه راوړي ځانو ته، نو دوی ځي او راوړي. نو دا خو زما په خیال یو غټه ناانصافي ده چې زموږ زنانو سره دا دغه کېږي چې کوم دې د اوبو راوړو وجه نه هغوی د صحت مسلې هم دې نه جوړېږي. ملا تکلیف شو، د هډوکو تکلیف شو، دونه لرې لرې دوی ځي او په سر اوبه راوړي. نو لکه دې دپاره لکه ټول نه زما چونکې زم یو فیمیل یم، زه دا خبره ډېره ښه انډرسټینډ کولی شم چې زما دا خویندې او میندې په څه په تېرېږي هغې باندې چې دا ځي اوبه راوړي څومره تکلیفونه دي. نو زما مین دغه فوکس په همدې باندې دی چې سړو سهولیاتو سره چې موږ سهولیت فراهم کړو هغې ته ورسره زما زیات فوکس به زموږ په خویندو په دې مسلې باندې به هم وي چې د اوبو مسله یې حل شي. تاسو په ما باندې اعتماد وکړو او الله تعالی ماله موقع راکړه چې زه د علاقې لپاره څه خدمت وکړم. نو زما مین فوکس به د ښځو دغه سره د سړو چې کوم بنیادي سهولتونه دي هغې دواړو باندې به زما فوکس وي چې کوم کې د صحت دی، ایجوکیشن دی، اور اوبو مسله ده، بجلی مسله ده، اور دا سپورټس ګراوند شو یا څومره چې څه نورې مسلې هم دي ټولو باندې به زما فوکس وي او دا به زما ترجیحاتو کې شامل وي. دا ټول دا خو بالکل دا یو ډېر غټ چیلنج دی زما لپاره چې بینګ ا فیمیل یو خو الیکشن کې راتلل، سیکنډلی خپل کمپین کول دا ټول نه ګران کار دی ځکه چې زموږ کلچر څنګه چې تاسو وایي زموږ کلچر داسې نه دی چې فیمیلز داسې راوځي ایز که کمپین وکړي یا دغه کړي. دا ډېر غټ چیلنج دی، خو مین اوس چې کوم زموږ کوم پلان دی یا زموږ چې کوم سټریټجي ده هغه دا ده چې موږ کارنر میټینګز کوو صرف فوکس فیمیل باندې دی چې څومره زموږ پښتنې خویندې دي میندې دي هغې سره به زما کمپین کې هغه زما سره وي. خپلو خویندو وروڼو ته زما دا پیغام دی چې 8 فروری باندې کور نه راوځئ، خپل قیمتي ووټ کاسټ کوئ او دې ځل په ما باندې اعتماد وکړئ. دې نه مخکې چې تاسو کوم سړو ته ووټ ورکړئ هغوی خو هېڅ هم ونه کړه، دا ځل خپلې خور ته ووټ ورکړئ او وګورئ چې زه به ستاسو دا مسلې څنګه حل کومه، که دا د صحت ده، که دا د اوبو ده او که دا د تعلیم ده او که بجلی ده او که دې نه علاوه نورې څه مسلې هم دي، نو دا ټولې به انشاءالله حل کېږي. خپل ووټ کاسټ کوئ او زما له ووټ راکوئ چې کوم زما انتخابي نشان دی پګړي هغې باندې به سټمپ ولګوئ او ووټ ماله راکوئ. زموږ د پښتنو کلچر یې اهم حصه پګړي ده، کوم چې زموږ میلمنو ته په عزت په توګه باندې ورپسر کوو. زما انتخابي نشان هم پګړي ده. 8 فروری راوځئ، خپل مهر په پګړۍ باندې ولګوئ او دا ځل دا پګړۍ خپلې خور ته ورپسر کوئ. انشاءالله تاسو زما له عزت راکوئ، زه به ستاسو له عزت در کوم.